د شاه ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال مهمو خبرونو ته. پخواني ولسمشر حمید کرزي پکتیکا کې د پاکستان هوایي بریدونه په سختو ټکو غندلي. د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزي د پکتیکا برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ هوایي بریدونه په کلکو ټکو غندلي او دا ښکاره تیری او د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه بللې ده. کرزي په خبره شوې خبرپاڼه کې د پاکستان له لوري دا ډول کړنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په زیان ګڼلي. په خبرپاڼه کې همداراز راغلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه راشه درشه او د یو بل ملي واکمنۍ ته درناوی د دواړو هیوادونو او ولسونو په ګټه دی او اسلام آباد ته پکار دي چې په دې اړه خپله تګلاره بدله کړي. د طالبانو حکومت ویان په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پاکستان د پکتیکا ولایت په برمن ولسوالۍ کې 4 ځایونه بمبار کړي چې عمله یې 46 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي چې ډیری ماشومان او ښځې دي. بلخوا د پاکستان پوځ د نږدې رسنۍ ادعا کوي چې په دغه بریدونو کې د پاکستان ضد وسلوالې ډلې په نښه شوي خو لا یې هم په رسمي توګه د برید مسؤلیت نه دی منلی. په 313 ولسوالیو کې د عمومي روغتیايي مرکزونو جوړولو چارې پیلیږي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر ویلي چې له کورنۍ بودیجې څخه د هیواد په 313 ولسوالیو کې د عمومي روغتونونو د جوړولو لپاره شاوخوا 7 میلیارډ افغانۍ بودیجه منظور شوې او ډیر ژر به د جوړولو عملی چارې پیل شي. د نوموړي په وینا د ولسوالیو په کچه د عمومي روغتیايي مرکزونو له جوړولو څخه یې اصلي موخه د لرې پرتې سیمو اوسیدونکو ته د معیاري خدمات وړاندې کول دي. هغه زیاته کړې چې اوس مهال په ټول هیواد کې نږدې 14,000 بسترونه شتون لري او د نوو روغتونونو په جوړېدو سره به نږدې 10,000 نور بسترونه هم زیات شي او په ټولیز ډول به 7,000 مسلکي او اداري اشخاصو ته د کار زمینه برابره شي. کندوز ولایت کې د لاسي صنایعو او وطني تولیداتو 3 ورځنی نندارتون د روشن مخابراتي شرکت په مالی مرسته پیل شوی دی. د کندوز ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس ویلي چې دغه نندارتون لسګونه غرفو کې کورني تولیدات او لاسي صنایع د 3 ورځو لپاره نندارې ته وړاندې کیږي چې له جوړېدو څخه یې موخه کورنیو تولیداتو ته په کور دننه بازار موندنه ده. بلخوا د سپینزر دولتي شرکت رئیس ویلي چې یاد شرکت له 4 لسیزو ځنډ وروسته بیا فعال شوی او اوس د هیوادوالو اړتیاوې د بیلابیلو تولیداتو له لارې پوره کوي. ملګري ملتونه وایي په هر یو ساعت کې یو ماشوم په غزه کې وژل کیږي. فلسطین د بې ځایه شویو وګړو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو رسولو سازمان د 3 شنبې په ورځ وویل چې د اسرائیل له برید وروسته تر دې مهاله له 14,500 تنو زیات ماشومان وژل شوي دي. د دغه سازمان په خبره په هر یو ساعت کې یو ماشوم وژل کیږي او هغه ماشومان چې ژوندي پاتې دي د روحي او جسمي پلوه سخت زیانمن شوي دي. تر دې وړاندې د ځینو نړیوالو بنسټونو څېړنو ښودلې وه چې له دغې سیمې 90 سلنه ماشومان داسې انګیري چې د هغوی مرګ نږدې شوی دی. په دغې څېړنه کې چې د غزې د 500 ماشومانو سره له خبرو وروسته ترسره شوي ورغلي چې 40 سلنه ماشومان له هغو رواني او جسماني زیانونو له امله چې ورپېښ شوي په خپل مرګ راضي شوي او د مرګ لپاره شیبې شمېري. د سوریې ټولې وسلوالې ډلې د دفاع وزارت په تشکیلاتو کې د جذبېدو هوکړې ته ورسېدې. په سوریه کې د بشار الاسد حکومت له ړنګېدو وروسته په لومړي ځل ټولې مخالفې وسلوالې ډلې هوکړې ته ورسېدې چې د دغه هیواد دفاع وزارت په چوکاټ کې به فعالیت ترسره کړي. د عربي رسنیو د معلوماتو له مخې 13 ورځ د تحریر الشام ډلې رهبر ابو محمد الجولاني په مشرۍ د بشار الاسد د حکومت پر مهال ټولې مخالفې ډلې راټولې او هوکړې ته ورسېدل تر څو له دې وروسته له هر ډول وسلوال فعالیت څخه لاس واخلي او یوازې به د دفاع وزارت په چوکاټ کې فعالیت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې الجولاني په ډاګه کړې وه چې هیڅ وسلوالې ډلې ته به د خپلسري فعالیت اجازه ورنه کړي. د ترکیې کورنیو چارو وزارت ویلي چې د بشار الاسد حکومت له ړنګېدو وروسته له ترکیې څخه د سوریایي وګړو د ستنېدو لړۍ چټکه شوي او په وروستیو 2 اونیو کې له 250,000 زیات کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې اوس هم شاوخوا 3 میلیونه سوریایي وګړي په ترکیه کې کډوال دي. په قزاقستان کې د آذربایجان یوه مسافر وړونکې الوتکه راغورځېدلې. د قزاقستان ترانسپورټ وزارت وایي چې د آذربایجان یوه الوتکه چې روسیې ته روانه وه د 4 شنبې په ورځ د اکتاو ښار ته څیرمه راپرېوتې ده. سیمه ییز چارواکي وایي دغه الوتکه چې 70 تنه پکې سپاره وو 15 تنه پکې ژغورل شوي چې د درملنې لپاره بېلابېلو روغتونونو ته انتقال شوي. تر اوسه د پیښې رامنځته کېدو لامل نه دی معلوم خو د دواړو هیوادونو یې د څېړلو تصمیم نیولی دی.
سعودي عربستان کې سکهال تر 300 ډیر کسان اعدام شوي دي. تر راپورونو له مخې سعودي عربستان سکهال 313 مجرمین اعدام کړي چې دا په څو لسیزو کې تر ټولو لوړه شمیره ده. دغه هیواد حاکم محمد بن سلمان په 2022 کې ادعا کړې و چې د اعدام سزا یې پرته د قتل له قضیو له منځه وړې ده. تر دې مخکې په سعودي عربستان کې په 2023 کال کې 122 او په 2022 کال کې 196 مجرمینو ته د اعدام سزا ورکړل شوې وه. خو سکهال تر 150 ډیر کسان د ناوژونکو جرمونو په تور اعدام شوي دي چې ډیری د نشهیي توکو په قاچاق محکوم شوي وو. د رویټرز د راپور له مخې په دغه مجرمینو کې چې اعدام شوي تر 100 څخه ډیر بهرانیان دي چې د منځني ختیځ، افریقا او اسیا هیوادونو وګړي پکې شامل دي. او اوس هم ورزشي خبرونه. د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د 2025 کال د اتلانو جام لوبو مهالویش اعلان شو چې د فبرورۍ له 19 څخه د مارچ تر 9 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغه سیالیو کې اته لوبډلې په 2 ګروپونو ویشل شوي چې په A ګروپ کې پاکستان، هندوستان، بنگلاديش او نیوزیلند او په B ګروپ کې افغانستان، انګلستان، استرالیا او جنوبي افریقا شتون لري چې ټولې لوبې به د پاکستان په کراچۍ، لاهور، راولپنډۍ او دوبۍ کې ترسره شي. د مهالویش له مخې د افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د فبرورۍ په 21 نیټه له جنوبي افریقا سره په کراچۍ کې ترسره کړي. د هیواد د وزن پورته کولو ملي لوبډله په قطر کپ سیالیو کې د ګډون په موخه قطر ته روانه شوه. په دې لوبډله کې یو روزونکي او 2 لوبغاړي شامل دي چې دواړه لوبغاړي به په 9.9 کیلوګرام وزنونو کې خپلې سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. د یادونې وړ ده چې د وزن پورته کولو قطر کپ سیالیو کې د افغانستان په ګډون 13 هیوادونو ونډه اخیستې ده. د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د نن ورځې مهم خبرونه. تر بیا ښې چارې.